उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला व तबारक दा बादशाहो दा से बादशाहो چې د پشان د بادشاہ کولو مثال به تر قیامت پورې پیدا نشي. د چې څو وخت کې وفات شو سورځ پس چا خوب کې ولید چې څنګه چل در سره وشو. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته فرمایل چې تپوس مکوا زه چې په قبر کې خښ شم او خلق رانه لاړ نو د جنتونو څومره مخلوق چې وو هغې ته اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شي او پلین باندې دواړه طرف ته ودرېږي. عمر ابن عبدالعزیز را روان. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې ملائکه رااله او ما ته وی چې راځه. نو دی وایي چې یو خدای به پې پوی وي چې زه څومره وخت روان ما ته دا اندازه پته نه لګي، خو دواړه طرف ته د جنت مخلوق ولاړو او د ګلونو دستې په لاس کې نیولې وي او دا الفاظ وی چې سلام قولا من رب الرحیم. ار یو باندې بچ زه ورتلم نو هغه به وی چې سلام قولا من رب الرحیم. عزیزانو دا هغه الفاظ دي چې اهل جنت ته جنت ته دخول نه بعد به خدای پاک وایي، یعنی جنت ته چې اهل جنت نه نوځي نړمبنه سلام به په د الله پاک وی او دا الفاظ به چې سلام قولا من رب الرحیم. نو عرض میں داو چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې او دا یو کامل انسانو نو د مرګ نرستو ور سره الله په قبر کې دا معاملہ او دا په بادشاہانو هارون الرشید بادشاہ او دا غزویو زوی چې ولید چې دا دنیا خو ټول یو غپ ته او دا مخول دی ټوکی دی نو بادشاہی پرېخوا او لاړو گداش دومره مزدوری به وکړه چې د 2 ورځو خرچه به پیدا کړه. نو بیا به د سین په غاړه ناستو الله الله به کول. چاته تاسو کو چې دا تسکه نو دور ته وی چې خبره ده چې زه هغه شي ته وخت نه تیروم چې نن را سره دی او سبا به نه. اسې د الفاظو ته خیال کوئ لو هغه شي ته وخت نه تیروم چې نن را سره دی او سبا به نه. زه هغه شي ته وخت تیروم چې هغه به ټول عمر را سره وي. ورته لا څه شی دی وی دنیا چې دا فانی او عارضی شی دی نن دی او سبا به نه. نو دنیا کې زه دنیا ته کېنم زه ولې هغه ذات تک نه کېنم او هغه ته وخت نه تیروم چې کوم ذات به په هر آن او په هر لمحه او په هر وخت کې را سره وي.
هغه صرف د خدای ذات دی. که تاسو خیال وکئ سړی چې مړ شي تمام وسایل چې دي دا منقطع شي، ښځې سره وسیله منقطع شي، زوی سره منقطع شي، لور سره منقطع شي، پلار سره منقطع شي، مور سره منقطع شي، دوستان وغیرہ وغیرہ تمام وسایل چې دي منقطع شي. او د قبر لاندې په دا تنګ غوندې ځای کې هغه نه منقطع کېدونکی شی څه شی دی؟ هغه صرف د خدای ذات دی. که دغه ځای کې خدای در سره لکه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نوي رحمانا، چې الله در سره مل نوي رحمانا، که فوجونه در سره وي یک تنهایی. ډېر فوجونه گویا پاس په قبر دی ولاړی، او چې لاندې خدای در سره نه پاس د فوجونو زور تا ته نشي در رسي. نو عزیزانو عرض داو چې د هارون الرشید زوی وی چې زه هغه ذات ته کینم چې کوم به په هر آن او په هر لمحه کې را سره وي. پلار یې مړ شو، چې پلار یې مړ شو نو جرنیلان ورپسې ورغله او زوی ته ولا وی چې راځه که نه، پلار دې مړ شو، تخت هم داسې پروت دی چې د پلار په تخت ته کېني. اسې دلته لږ سوچ وکړئ دا جرنیلانو ایمان ته وګورئ، د پاکستان د جرنیلانو په شان نه و. اوږي تږي او نهر چې خبره شیشتنې ویني ټپ پټ پې راټوپ کي او پې کېني. جرنیلان هم سم مسلمانان جرنیلان او نیکان جرنیلان، پاکستان غوندې جرنیلان. په هندوستان کې وګوره روزانه په سوونو خلق مړ کیږي. چې کله نه هندوستان جوړ دی مارشالله پکې رانله. دلته اوس زمونږ د امیر المؤمنین بیا خبره مارشالله له جوړه کړې ده، انشاءالله در باندې بیا را روانه ده که خیري تماشې به وکړئ د ځان. بیا خبره اوس دې له جوړه کړې ده چې حالات خراب وو ښه کېده نه، نو زه مجبور شم ما مارشالله راوسته، ځکه خبرې ښودله چې کومې ورځي هغه اړو چاله ورځي نه. په داسې وینځلي بزرګ اورېدلي یې چې یو خدای به هم ترې خلاصوي، یو خدای تپوس نشته. په کراچۍ کې نن اخبار وګورئ چې کراچۍ په هسپتالونو کې د مړو د لاشونو انبارونه پراته دي، انبارونه، او شناخت یې نه کېږي چې دا دي څوک. تیکې او غوښې پرتې دي، نو تیکې او غوښو کې به څوک خپل مړی څه وپېژني. نو دوی راله صاحبه او اسپتال تا ورلو، صدر ضیاء الحق صاحب مریض کی عیادت کر رہے ہیں، اور جو انجویم چلے دورہ ملتوی کڑا ہم راگے عیادت کیے، اور مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی. اچھا کم ہم نیولی اغی سر ہم څه وکړه چې لا پاتې اوس نور چینی سے اغی سر به کسر اٹھا نہیں رکھی. او دا داسې بے غیرته قوم دی، داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم. تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ؟ تاسو سړیتوب دی. په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼې پې توکئ. دا خو
वही मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा हो। वजीर आला द सिंध वजीर आला ता पकार दी چې پخپو کې پړی واچي او د سپي غوندې په سرکونو راکاږي. خلک کیمه او کباب شو او دا چې د پیر پګاړو پر کټه ده خوځایي نه ذلیل حکومتا د نور ملکونو تشه دورې کوي سبق دیوالی. د هندوستان دو گاڑی او جنگے د خپلو کې نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زنا اهلهم زکا زما انتظام ټیک نو نو دا گاڑی زکا او جنگے. سریلنکا او کم یو ملک یو سوزکه او جنگے دو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زنا اهلهم زکه دا سوزکه او جنگې دو زه د وزارت قابل نه. دلته د مړو انبارونه جوړ شو، دا حکومت نه اهله نه دی یا دته مستعفی کېدل نه دی پکار. تاسو وایي دا نه اهله نه دی. مړه دا څه حکومت دی؟ تاسو په ایمان وایي چې یو حکومت دی یو لارې د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی، دا هم چرته د سړي د زامن حکومت دی. په لارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د هائی پریشر آرنې لګېدلي دي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کړي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې. دا زما د جماعت سی ای ډي والا او را سبات بلی جمعې پورې کماته د دې پته نه لګېدلې وجنم دی. ای جی ټریفک او ایس پی ټریفک او ډي ایس پی ټریفک او انسپکټران د ټریفک دا ډېری په میز ورته کېده چې دا هائی پریشر آرنې چې دي د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ. دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتار ده. تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي، د سوارلو جیب لټول ضروری دي. دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې هارن دی بجاو کو چې د خلقو نه دی رب وټویست. دوی بلاره ودرې جگہ جیبونه میبونه به ګوري خان نور خیر ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ما ته معلوم دي. قیام پکاري د دې شی علاج کوي کینی بیا به زه خپل عادت در سره وکم. دا حکومت دی، دا ملک دی. ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم. نور ملکونه مې لیدلی دي. نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې نو هلته به ته نه ودرېږې چورېږه چې دا لاره یو موټر تیر شي نو زه به تیر شم. نه، ته به روانې لاس به داسې ونیسې. که 200 موټر یو لاره را رواني داسې بریک به ووایي چې په ځای به موټر او لاره جام کوي، ته به تیر شي، هغې نه بعد به هغوی تېرېږي. اوس خدای پر راسته که ته ټانګېوال ته ویل ګلګر واګې راکاږه 200 کنزل به درته وي، یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاصي. ته خو لاس ونیسه چې در باندې درخېږي او بیړه دله غر کوي که نه غر کوي. نو عرض مې دا و چې دا من از بیگانگاه هرگز نن عالم که با من هرچی گرده آشنا کر. د دین لوی دلیل د حکومت د ناهلیت بل څه کې دیش. خود صدر ضیاء الحق ننو منلا چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو اله اوس ابتدا وشوه، اوس ابتدا وشوه. مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه را قابو کولی شي. قابو یې کړئ. کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي؟
سمندر کې نه را پوریږي په دې لار ځي ستا دا تالاشیانې وګوره ستا دا ناقبندیانې وګوره او دا غې د پاسم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره په دې لار ځي بیا په دې لار د چرسو لارې کراچۍ ته په کومه لار ځي د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي په څه کې ځي ستا په دغه پی ای ای کې ځي تاسو پوه شئ دین زیات نااهلیت دی حکومت بل څه کې دی دو لکه ناکبنده بل ورځ دلته بالا ماڼۍ نه موټر وتښتېد ناکبندیانې چې پته لګېده صاحب هلکه څه شو ووتو ناکبندي د دې ناکبندي ما ته معلومه ده دی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي خو چې سړی خپې وغځوي نو بیا راشي تېګیر چاپېر شي چا لکه لرې شئ صاحب به راځي دا ځای به ملاحظه کوي عرض داو چې هغه جرنیلان هم ایماندار وو د پاکستان په شان نه وو پاکستان نن بیړه تباه ولې ده او غرق ولې دی ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته د ځان غم دی ورسره د ملک غم نشته د خپل کور غم دی ورسره د ملک غم نشته د خپل خېټې غم دی ورسره که په هر ځای کې ناست په هر ځای د عدنان حواله تر اعلی پورې هر ځای چې ناست دي د ځان غمي ورسره ځکه جومات کې ناست یم د ځان غم دی راسره ماله سړی راشي پلاني خو چای زوی وویشتو ځوان زوی او ځوانه ښځه ښه بس زه دا نه کوم چې زه دړه په وینو وجاړم چې دی ولې وویشت ځکه زه پوهېږم چې زما خو که دې مالت کې څوک ونلي مړه نه شي ټوغکی را نه شي زما غوا چېرته لنګېږي ماں صاحب ہوئے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چستا کور رانشی نو زما غوالنگش د مجسٹریٹ غوالنگش د جج غوالنگش د وکیلانو غوالنگش د کچرو غوالنگشی د سټینوګانو غوالنگشی د کلرکانو غوالنگشی د ارزینویسو غوالنگشی ستا کور ران یو کور رانې دو سره 2 لکه غواګانې لنګ انګريز تعالی داسې قانون نه دی جوړ کړی چې هغې باندې به ته ښه ورځ وګورې د تاڼې غوالنګ شي تاسو خیال راغی انګريز تعالی داسې قانون نه دی جوړ کړی هغه تعالی داسې قانون جوړ کړی دی چې ستا یو کیس نه خلاصېږي چې د ښځې پرتوګ هم ورته خرڅ کړي هلته یو غریب سړی دی د هغه څه کیس دی چا وکیل سره نو 2000 روپۍ وله ورکړي دي نو بله ورځ دا سړی راغی نو ما ته وی چې 200 نورې غواړي مال څه دپاره وی چې د قانون کتابونه عالمه چې دا ستا کیس پکې مطالعه کړمه تماشه کا مال ډېره ښه ډېر شکر خدای دې نور وس ورکړي ما تل دا شکر دې را باندې ولې ویستو مال شکر مې در باندې ځکه وویست چې پرون په جماعت کې ناست نو چا وی چې دا مسله زړه ده ډېره نو تا وی چې چنده به واچو که نه 15 روپۍ به پکې ځم ورکړم داسې دې ویلي که نه ویله ویلي خو ما د جماعت چندې له دې 100 روپۍ نه ورکولی چې د جماعت مسله پې راوړم نو خدای درته دا سوری جوړ کړی دی انشاءالله چې
د خزي پرتګ بم ولا خرڅه دا داغه کار دی. په دې رنگ کې الله په دې قوم عذاب نازل کړي. نو زما عزیزانو عرض داو چې د ملک حالت تاسو ته پته ده چې په کوم طبعی طرف ته روان دی. اوس کراچۍ واقع ده، څوک وایي 400 مړه دي، څوک وایي خدای دې وکړي چې یو مړي یو مړ دی، یو ملې مړ شو. سبب وجه معلومه کا تر سوچ تا تا د امریکای روابط او تعلقات پریخنی. نن په اخبار کې دي ضیاءالله کوئی چې د امریکای تانیدار نه ما، کته د امریکای تانیدار نه تا ته امریکا وای چې کابل یانو سره جوړه مکوا او د کابل مسله کې چې پیشرفتونه کې امریکای درته چې تر سونی ویلي ته والله کا په خبرې کې کلی سوال حل کیږي د کابل مسله. ته د امریکای تانیدار څنګه نه دا خبره خو سره کړه امریکای دا جوړای امریکا نه او چې د کابل تسویه نه شوي دا مې واوري ګوره په کولاو غوګونو چې نه د کور اعتبار پچاو کوي، نه د دکان اعتبار پچاو کوي، نه د ځان اعتبار پچاو کوي، نه د موټر اعتبار کوي او نه د لارې اعتبار. دا مې واوري پوه بم نه او په پنسا کې به درتا د مرغای بچي خې چې پته دی لګي غوخه به د پاس کارغان خوري. دمر راوتی دي دمر ما ته وګورئ دمر شه ده ماولی دو بل ورس دمر شه ده او لس چته بلډینګ تباہ کوي. دمر شه اوس ماولی ده دوی به وایي چې تا څنګه ولیده ځکه چې دوی سره خو ګړنګونه هم شته که نه. تا څنګه ولیده؟ ما ستا سیډي والا سره ولیده هغې راته وښوده. ځنه چې اوس په ما پرچه چاک کوي چې دا بمونه تاري دي جوړ تا پکې څه چل دی ځکه چې پته نه لګي. زمونږ د ملک بادشاه په بیګار کې اوخان نیوه اوخان یې نیوه نو ګیدړ منډې والي چې ګیدړ منډې والي چارتیل والی منډې وهي ویلې بادشاه په بیګار کې اوخان نیسي. ویل نو ته خو اوخ نه ته خو ګیدړې. ویل چپ شروره دشمنان می ډیر دي کچا ورته وی چې دام ته اوخ بچی دی نو چې پته مې لګي بیړه به مې تباه شي. نو دوی دغه لا خو تکړه دی وای موزي لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي. دا د خزې لیور وی لیور پیژنئ لیور چې داسې کشرې لیور بار لکانو د جواب نه او ټول لکانې تنګي وهي ټکی نه چې کور تراشي نو ضرور مشره خزه چی پاغې نیغ شي. خیال دی راغی نو هغې ورته موزي لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي. دا د موزي رونه دي دوی مونږ له ایمان تکړه دی مونږ له ترزن دي مونږ باندې اف آی آر چا کولو له تکړه دي او چې کم قابل دی اف آی آر دی واوره کستا د ملک په اف آی آر کې ایمان وی ایمان پکې وي نو د دې تمام گورنمنٹ خلاف اف آی آر چا کول پکار دي چې تاسو نا اهله یې ملک نشي کنټرول کولای نو تاسو په حکومت ولې نه. دا پولیس ته دا ایمان پیدا کی او اف آی آر دی په دې گورنمنٹ باندې چاک کی چې ستا په دوري حکومت کې یو ګوره د 9 کالو ماشوم چې د چا په حکومت کې وتختی د 9 کالو ماشوم او هغه دو میاشتې هغه 2 ماشوم غیبی د 9 کالو ماشوم 2 میاشتې غیب وی او 2 میاشتې پسې پلار 2 لک روپۍ ورکی او بیا را خلاص کی. دام حکومت ته مونږ خو داسې حکومت نه غواړو. داسې حکومت ته خدای پاک تباہ او برباد کړي. مونږ خو داسې حکومت غواړو چې د یو ښځې ګوته زخمی کړې وه د هغې د زوی ویندو او محمود غزنوي په تمام هندوستان حمله وکړه چې والله کم پریدم زما د ملک د یوې کونډې د بچي ګوتم زخمی کړې څنګه. نن د کونډې بچی وتښتي
لا اله الا الله محمد رسول الله چې د ګلبهار د هوټل هغه مزدور دا تلس کالو هغه مزدور هغه تختوله او 3 میاشتې کې 3 لک روپۍ غوښته او راي ور 3 لک روپۍ مزدور سره کم زیدي نو دا غلاشه د کجورې د بیخ نه بیا مړ راوړو کرای نه و چې هغه ملي دلې ده کنه زما د دې ملک نړتور دي خلق قسم په خدای دې چې دا خلق سلام علیک راته وکي کنه چړه مې نه غواړي چې وعلیکم سلام ورته دا ظالم کو بے رحمه ایمان مونږ کی کمزه ایمان مونږ کې شته مونږ کې ایمان وې مونږ بداسي نو دی وجنا عزیزانو د آسمانی افت ته ستاسو ټول نن خود بل په مړی ته جړا نه کوي کله بل یو مړ شوه دی او ته په جاړې نه سبا بتا کر سلور پراتی او پتا بسوک نه جړ پرونه وګوره بیا افغان جازونو په باجوړ باندې بمباری کړی دا بس دوی له 15 هلاک یعنی صوبه سرحد کې کپ بم والو زم هلاکی او کپ جازونو والو زم هلاکی کنه جی او د دوی چې زکام وای نو شهیدان وي دا شهیدان او مونږ هلاکی نن دمر د سپی په نظر تا کتلې کی بیا تا سب غیرت قوم زوی دې په بم والو دینو 115,000 روپو معاوضه ته پسې منډه وای کنه وای نه معاوضه کراچۍ و د پار اعلان شو چې معقول معاوضه دیا جائےگا معقول معاوضه دیا جائے اوس بعد مړی وارثان را منډه وي چې ما زوی مړو زما رور مړو معاوضه راکې کړه داسې بے غیرت خلق زما زوی په بم والو زی زب معاوضه علم یا وزیر به ما تراشي معاوضه برا کې کده د وزارت ما د په کونه ورونه منډلو زبد سړی زوی نه چې د ما ته نږدې راشي تاسو خوشحال شئ وزیر راغی چیف منسٹر هم راغی اله د غم راغی هغه د خټو ګوګشتو صاحب هم راغی گورنر صاحب راغی خوشحال شئ وای په ایمان په دې سلويخ کاله کې پاکستانیانو دا محسوس کړم چې موږ آزاد قوم یو دا محسوس کړم ته آزاد قوم کته آزاد وې آزاد قوم د عمر فاروق چې مرغه را پاسه دو په منبر د امیر المؤمنین مرای تلاس واچو ته آزاد نو عزیزانو عرض داو چې ترنه مونږ دا محسوس کړی نه چې مونږ یو آزاد قوم که مونږ آزاد قوم وې زمونږ قانون با آزاد د دې ملک قانون با آزاد قانون وې او آزاد قانون چې دا صرف قرآن او حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون به د قرآن که مونږ آزاد وې اول د پیرنګی لاندې اوس د امریکای لاندې نو مونږ آزاد کمزې اول د پیرنګیانو تالی سټو مونږه اوس د امریکای تالی سټ د پیرنګي او د امریکای تالی سټ چې هغه څنګه د آزاد قوم چرته ویلې نو عزیزانو علاج نشته ستاد ملک بل سوا د دینه چې د ملک قانون بدل شي او قانون قرآن شي نو علا با مونږ کې انسانیت مرش او مونږ به کامل انسانان شو جرنیران رااله او د هارون رشید زوی ته وای چې پلار دې مړ شو راځه تخت باندې کېنا هغه ورته زدلتم بادشاہ زدلم بادشاہ
ویل دل څنګه بادشاہ لګیا جامو ته ټاکای ګنډې او ستنی وسته د تار نو سینته وګرځولا ول راولای زماستن سید کې چې څومره کبانو ټول په خله کې یو ستن نیولې و ولای راوړ ول زدلم بادشاہ په حیواناتو مم بادشاہ د عملی ده او جرنیل ته وای چې ما مجبور و ما ورته یا صاحبي لا تغترر بتنعم يا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاور کېگا اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاور کېگا دا عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي بیا ورته وای وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ و مرګریا سوچو کنن چې تا د بل جنازه پوګه کړی دا ودیری تروانی نو دا شپاړه سنی ایمان او یقین لرا چې اورز دوستا جنازم د چا پوګه پرتوی او ودیری تبه روان کړي اجر نیلان په جړا شو لګي بیا وایا نو دی ورته بیا وای چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يزول وإذا حملت على القبور جنازة فعلم بأنك بعدها محمول جرنیلان ته محروم واپس را روان شو او وی چې واقعي د هارون الرشید زویا په بادشاہي کې کمال انسانیت ناراضي اوس کمال انسان شو نو عزیزانو عرض میں داو چې کامل انسان جوړېدل دا ډېر ګران کار دی خدای دې مونږ کامل انسانان کی دې کې باسونه نور دې ان شاء الله بیا بشي واخر دعوانا ان الحمد